باربرا کمینګز چې یو 15 کلنه رضاکار امریکایي مېرمنه ده، دلته د سان دیګو په ښار کې خپل د کور څخه د اړینو توکو یو ګودام جوړ کړی تر څو نوي راغلیو افغانانو سره مرستې وکوي. هغه ګروپ چې زه ورسره کار کوم دا یو مرستندوی ګروپ دی چې د مهاجرینو سره مرستې کوي. موږ د یو څو توکیو له راټولولو څخه پیل وکړ او ورو ورو مو ډیر شیان راټول کړل. د نوموړې مېرمنې په دې کور کې د کېناستلو له کوټې څخه د خوب تر کوټو، پخلنځي، ګراج او انګړ پورې ټول ځایونه د رضاکارو خلکو له مرستو شوي توکیو څخه ډک دي. دوی د فیسبوک د ګروپ له طریقې چې Helping El Cajon Refugees نومیږي مرستې راټولوي او نوي راغلیو کډوالو ته یې وړیا رسوي. باربرا وایي زموږ یوازینی هدف له نوي کډوالو سره مرسته کول دي. دا ماته د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زه د داسې یو ګروپ غړی یم کوم چې نورو اړمنو خلکو، نورو کډوالو ته خیر او مرستې ورسوي. زموږ په ګروپ کې هیڅوک هم د شهرت لپاره کار نه کوي. په ځانګړې توګه زه. موږ ټول غواړو چې دغو نویو راغلو کډوالو ته ډېره زیاته پاملرنه وشي. باربرا کمینګز د افغانانو فرهنګ ستایي. وایي افغانان ډېر با کلتوره خلک دي. کله چې دا د هغوی کورونو ته د مرستو رسولو لپاره ورځي، هغوی د دې ډېر قدر او مېلمه پالنه کوي. کله چې موږ هرې نوې راغلي افغاني کورنۍ ته د مرستو رسولو لپاره ورځو نو هغوی ډیره مهرباني کوي او میلمه پالنه مو کوي او له موږ څخه غواړي چې موږ له دوی سره پاتې شو او یو څه ورسره وخورو او یا ورسره چای وڅښو. خو کله چې موږ له دوی سره د یو ګیلاس چای څښلو ته تم شو نو دوی بیا موږ ته د چای ترڅنګ وریژې، غوښې، میوې او نور خوراکي توکي په غوریو او قابونو کې تیار کړي او راوړي. په کالیفورنیا کې داسې سلګونه رضاکاران، افغانان او امریکایان په پرله پسې ډول هلې ځلې کوي چې د نوي راغلیو افغانانو لاسنیوی وکوي تر څو هغوی دلته نوی ژوند په سهولت او اسانۍ سره پیل کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، سان دیګو، کالیفورنیا.